د شکایاتو کمیسیون لخوا ډیر تازه خبر دا په داسې حال کې ده چې شکایاتو کمیسیون خپل مسؤلیت تر اوسه پورې نه ده ادا کړی. نو ملګرو راځئ چې راپور ګورو چې بیا شکایاتو کمیسیون څه کړي دي او څه یې ویلي دي. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د شکایاتو کمیسیون وایي 15 ورځو کې به د 2200 شکایتونو له څېړنې وروسته نوی ولسمشر اعلان کړو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي له 2200 څخه زیاتو شکایتونو د استیناف ارزونه به نن شنبې پیل شي او دا بهیر به تر 15 ورځو له دوام وروسته د ټاکنو په نهایي پایلو تمام شي. د ټاکنو کمیسیون ویان او منشي قاسم الیاسي تاند ورځپاڼې ته په خبرو کې ویلي د پنجشنبې د ورځې تر ناوخته پورې له ټولو ولایتونو ترلاسه کړي او راپورونو کې وموندل چې د 2200 شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې ترې شوي او په دې کې زیاتره شکایتونه په ولایتونو کې د 1500 محلونو د رایو بیا شمېرنې په اړه دي. د قاسم الیاسي په خبره د استیناف په اړه زیات شکایتونه ورسره دولت ساز او همپالنې ګروپ ثبت کړي دي چې شمېر یې په ننګرهار، پکتیا او کونړ کې تر نورو زیات دی. په ننګرهار کې 498، په پکتیا کې 284 او په کونړ ولایت کې 215 شکایتونه د استیناف غوښتنه کوي او تر ټولو کم شکایتونه په بغلان او نورستان کې ثبت شوي دي. خو په پروان، میدان وردګو، کندوز او سمنګانو ولایتونو کې بیا حتی یو شکایت هم د استیناف لپاره نه دی ثبت شوی. نوموړی وایي دوی به نهایت هڅه وکړي چې د شکایتونو ارزونه او د رایو بیا شمېرنه په 15 ورځو کې بشپړه کړي او د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه نوې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوې وي نو درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بیا او بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.